د میدان وردګ ولایت پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤلین وایي چې وروستیو برښتونو په دې ولایت کې په کلي او قسمي ډول شاوخوا 100 کورنۍ زیانمنې کړې. زیاتوي چې د وروستیو برښتونو د کوچیانو 15 څاروي هم تلف کړي چې دوی پر وخت ورته هر ډول مرستې رسولې. د میدان وردګ ولایت کې په د وروستیو بارانونو کې تقریبا 100 کورنۍ په کلي او قسمي توګه زیانمنې شوي دي او 15 د کوچیانو مواشي هغه تلف شوي دي. د جغتو ولسوالۍ کې د کوچیانو راپور موږ ته راغلی دی تقریبا د شپې پر 1 بجه موږ هلته د هغه دپاره ترپالونه، چرکي بسترې او د مالو دپاره خوراکي مواد لکه واښه و پروړ موږ ورته وایي دا مې ورسولي دي. ورته مهال د دغه ولایت ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د زیات ورښت له امله په دغه ولایت کې تړل شوې د کابل بامیان او جغتو ولسوالۍ لارې پر وخت پرانیستې چې اوس مهال موټر ورباندې په عادي ډول تګ او راتګ کوي. نو میدان وردګ کې پرون کومې لارې چې بندې وې لکه د کابل بامیان لاره وه او همدارنګه د سید آباد جغتو ولسوالۍ لاره وه چې پرون زموږ ټیمونه تللي دي، لارې ټولې خلاص شوي دي. نو اوس موټر په اسانه سره تګ او راتګ پرې کوي، مشکل نشته انشاءالله. همدارنګه د ټولګټو چارو او د پیښو سره مبارزې امادګۍ ریاستونه په دې ولایت کې د هر ډول طبیعي پیښو او بندو لارو پرانیستلو لپاره پوره چمتووالی لري.